بیا هم ستړي مشئ دوستان مو له تاسو نړۍ مننه چې راسره یاستئ او خپله خپرونه په مینه راسره ګورئ د روڼ سهار دویم ساعت ته راغلو په دویم ساعت کې دوستانو پر دې موضوع بحث البته موضوعاتو بحث لرو چې د معلولیت لرونکو اشخاصو لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې څه کړي دي یا په کم کار باندې بوخته ده ترڅنګ به د 1402 کال پلانونه څومره تطبیق یا پلي شوي دي او څومره دوی بریالي شوي چې هغه خپل پلانونه تطبیق چارې مکملې کړي همداشان د مجاهدینو د زده کړو طرحه تر کومه بریده پورې بریالۍ شوې ده کمې برخې ته رسېدلې ده او د افغان مهاجرینو یا له پاکستان څخه په زور رایستل شوو افغانانو لپاره دوی څه کړي پر دې موضوعاتو به د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له ویان نجیب الله امین سره خبرې وکړو امین صاحب ستړي مشئ سهار مو نیکمرغه مننه کوم ملک صاحب تاسو هم ستړي مشئ تاسو سهار دم په خیر سلامات اوسئ په خیر اوسئ امین صاحب پیل له معلولیت لرونکو اشخاصو یا له هیوادوالو څخه به وکړو چې دوی دپاره مو څه آماده کړي دي څه پلان لرئ څه تطبیقات به وشي حامدا ومصليا بسم الله الرحمن الرحیم علیکم زه صاحب تاسو ته د شمشاد تلویزیون ټولو تخنیکي همکارانو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته لکه څرنګه چې ټولنه پر نظام حق لري نظام هم باید د ټولنې ضروریاتو ته په کتو سره په وخت اقدام وکړي دا معلولیت لرونکي ورونه د یقینا دوی ته اولویت باید ورکړل شي ورکړل شوی هم دی الحمدلله تر ډېره حده موږ 14 مراکز لرو چې هغو کې 2 انسټیټوټونه دي او 14 مسلکي لیسې دي د معلولو ملګرو دپاره هغوی چې سترګو کې مشکل لري یا په غوږونو کې مشکلات دي چې موږ د سترګو مشکلاتو والا روښانزړي ورته وایو نو د هغو دپاره موږ 14 مراکز لرل خو وخت ته په کتو سره په ولایاتو کې موږ دغه مراکز وخت په وخت زیاتوو نو اوس موږ نوي تقریبا 4 ولایتو کې چې هغو کې جوزجان دی فاریاب دی تخار دی او هلمند دی په دوی کې موږ نوي مرکزونه تاسیس کړل ایجاد هم کړل تر اوسه پورې شاوخوا څه کم څه اضافه البته 2500 شپږ یا 2600 په حدودو کې موږ تر اوسه پورې دغه معلول ملګري درلودل چې د دوی دپاره موږ د زده کړو زمینه برابره کړې اوس به انشاءالله د 2200 کسانو په شاوخوا کې نوي نور زیات شي نو وخت په کتو سره په نورو ولایاتو کې هم موږ اقدام کوو ضرورت په اساس باندې به انشاءالله بله ډېر ښه سلامت اوسئ د دوی هغه به څه وي په کومو شرایطو به منل کیږي نو دوی دپاره د خاص شرایط نه دي موجود صرف دا چې دوی په غوږونو صحیح نه اوري یا بیخي نه اوري او چې سترګو کې څه مشکل ولري یا بیخي سترګې د لاسه ورکړې وي نو د هغوی دپاره هغه که خویندې دي که ورونه دي د هغوی دپاره موږ زمینه برابروو ډېر ښه 1403 پلانونو ته به راشو نو موږ 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی دی د 1403 کال دپاره او دغه تیر کال کې چې موږ پلان جوړ کړی و موافقانه مخته راغلو الحمدلله یعنې که ووایم تر پلان هم زه کارونه الحمدلله یعنې د ملګرو د اخلاص د برکته د ادارې د رهبرۍ په هڅو کارونه وشول او دا چې د موږ سره خصوصي سکتورونه دولتي سکتورونه بهرني سکتورونه مثلا د موږ سره وخت په وخت په همکاریو کې ملګري وو د موږ سره همکارۍ کړي دي نو موږ وتوانېدلو د ځوانانو په برکت تر دې ځایه ورسېدو د الله په نصرت دلته پلانونو کې څه شامل و تر ډېره بریده چې هغه باید یو کلنې پروژې وي چې باید تطبیق شوي وي خو مثلا موږ خو ډېر فوکس او تمرکز هم پر همدې دی چې موږ باید تخنیکي او مسلکي ځوانان دوی ته ډېره توجه وکړو جذب کړو جلب کړو موږ مثلا په دو بود کې سخت کال ډېر کار وکړی شوی مثلا د تیر کال په تناسب سره موږ 1210 پروژې چې اختراع شوې وي دلته موږ نمایش ته کېښودلې دا د موږ د سخت کار د لویو لاسته راوړنه وه موږ دومره اټکل په پلان کې نه و کړی موږ دا پلان درلوده چې موږ به باید یو نندارتون ولرو ملي لوی نندارتون خو په دومره سطحه باندې چې شرکت کنندگان وکړي یا پروژې راغلی دا د موږ د اټکل نه وتلې مسله وه دا د الله نصرت و او د خلکو همکاري وه بیا په داسې شکل باندې دغه نندارتون ترسره شو چې هېڅ ستونزه مشکل کې رانغله ضمنا موږ یو بل کار کړی و الکوزی صاحب چې موږ غوښتل چې د ځوانان کله موږ باید جذب هم کړو کله چې تشخیص کړو جذب هم کړو دا مسله ډېره مهمه وه ټول وخت متاسفانه په نظامونو کې ځینې نظامو کې دا کارونه شوي دي خلک تشخیصیږي د یو فشار له امله خو بیا جذبیږي نه اما موږ دغو بود ته ډېر یعنې لیوال یو یا ډېر
کار کو کوشش کو چې دا کار وشي. نو ځوانانو ته ډېره حده پورې موږ جذب کړل، راومستل. څومره ځوانان مو په دغه برخه کې دغه نوښتګر ځوانانو ته که راشو تاسو جذب کړي دي له ځانه سره؟ الحمدلله موږ خو د مختلفو سکتورو سره خبره وکړله تر ډېره حده پورې. دوی کې چې وړتیا موجوده وه اوس هم بیا موږ دوی ته اعلان کوو. که کوم ځوانان پاتې وي بیا هم کولی شي د موږ ادرسونه وګوري، د موږ سره تماسونه ونیسي. خصوصا د ما نمبر د نورو ملګرو نمبرونه د موږ په ویب سایټ کې شته دي، د موږ په نور خواله رسنیو کې ادرسونه شته. نو دوی کولی شي چې د موږ سره تماس ونیسي. کوم ځوانان چې پاتې وي، یعنې دلته تقریبا د 400 کسانو په شاوخوا کې ځوانان راغلي وو، د هغو نه هم د 100 کسو په شاوخوا کې موږ انشاءالله جذب کړي دي. کوم ځوانان چې پاتې دي هغوی هم کولی شي چې راشي. خو داسې ځینې ځوانان داسې وو د دوی لپاره بیا هم دوی د کوشش وکړه چې ځانونه په دې بابت کې ښه ورسوي، ښه تکړه شي. نو هغوی چې وړتیاوې درلودې یقینا هغه موږ جذب کړي دي. ښه وړتیاوې درلودلې. تاسو د جذب شرایط بیا څه وو؟ جذب کې موږ فقط ډېر شرایط هلته هم نه دي موجود. یو دا شی چې دی به د ځان سره عملي پروژه ولري، دا ډېره مهمه ده موږ ته. او ضمنا که دوی طرحه ورسره ولري، فکر کې یو څه وي خو امکانات نه ورته برابرېږي، نو دغه دوه شیان دي. او دوی سره باید ملي فکر وي. داسې یعنې دا خو معمول دی. دا ځوانان چې دغه تخنیکي او مسلکي زده کړو کې کوششونه کوي، دوی سره افکار مقدس دي. دوی اهداف شوم اهداف نه لري دا ځوانان. دا صرف دا غواړي چې یو کار وکړي. نو سیاسي ابعادو کې دوی نشته دي. نو موږ ته هم چې هغه څوک چې د مملکت ته، د هېواد ته، د ملت ته ژمن وي، د ملت راپورته کول غواړي، فقط دغه مفکوره موږ ته ډېر اولویت لري. او ضمنا که د ده سره یو څه وي یا په فکر کې یا په عمل. څومره نوښتونه مو څه مو جوړ کړي تر اوسه پورې شوي دي په دغه تېر کال کې 1402 کې؟ او الحمدلله موږ خو وطنه پروژې په تېر کال کې نمایش هم کېښودلې. هغه شته دي، هغه زموږ په پاڼه کې هم پرتې دي، هغه اسناد دي موجود دي. او نور داسې مثلا یوه طرحه چې موږ د دوی دپاره لرو، هغه د خښتو ویلو ماشین دی چې هغه به د 100,000 یا د 100,000 په شاوخوا کې د ورځې هغه کار کولی شي، خښتې تولیدولی شي. موږ کوشش کوو که دغه ماشین ډېر فوکس هم په همدې طرح هم ورته جوړه کړې ده. انشاءالله غواړو چې دغه ماشین ایجاد کړو. نور هم مثلا د دې چوچکشي ماشین چې ورته ویږي په دې کې موږ بعضې پروژې تر کار لاندې دي. انشاءالله طرحې هم ورته جوړې کړې، اما عملا تر اوسه پورې نه دي راوتلي. بله، د مجاهدینو د زده کړو طرحه وه چې ډېره مهمه برخه هم تشکیلوي. دا برخه څه مو کړي په دې برخه کې؟ څومره دا طرحه تطبیق شو؟ او الحمدلله مجاهدین خو بیا دا خبره هم د یادونې وړ ده. مجاهدین د درسونو نه پاتې وو په نظام کې. تعلیم او تعلم ته یا زده کړو ته ډېره سخته اړتیا وي، بدون نظام مخکې نه ځي. نو موږ هم دغو اداري کارو ته په کتو سره د مجاهدینو دپاره د تخنیکي مسلکي زده کړو د ادارې رهبرۍ یوه طرحه جوړه کړه. هغه منظوره شوه د ریاست الوزرا د عالي مقام لخوا. نو بیا عملا هم کار شروع کړل. په ټولو ولایاتو کې موږ د جذب پروسه عملا پیل کړه. اوس الحمدلله علیکوزی صاحب د 12,000 کسانو په شاوخوا کې مجاهدینو ثبت نام کړی دی یا نوملیکنه کړې ده، چې دا د موږ لویه لاسته راوړنه په سږني کال کې. او ډېره خوشحاله کوونکې هم ده. مجاهدین هم ډېر خوشحاله دي، مشران هم په ډېر خوشحاله دي. 12,000 کسان تر اوسه نوملیکنه کړې ده. په کال کې به انشاءالله راتلونکي 1403 کې به دغه درسونه شروع کېږي انشاءالله. که بیا یو ځل د دوی د زده کړو برخو ته ورشو، ډېری دلته کسانو چې بیخي زده کړې نه وي کړې، کوم څه رقم کسان تاسو په دغه کې نیسئ؟ تر کومه کچې پورې باید د زده کړې کړې وي، نه وي کړي؟ چا بیخي زده کړې نه دي کړي، هغه څه کوي؟ هغه سره څه رقم باندې دا کسان نیسي؟ شرایط یې څه دي؟ فعلا دغه کومه طرحه چې موږ جوړه کړې ده، دا فقط یوه ده چې دوی به د 9م ټولګي اسناد ولري یا به بدیل ولري، یعنې د مدرسې سند، او د 12م ټولګي سند یا بدیل دا باید دوی سره موجود وي. دغه د 9م ټولګي اسناد چې ولري دوی د لیسې دورې ته موږ جذبوو، یعنې 10م، 11م او 12م ته. هغوی چې د 12م سند ولري، د فراغت سند یې البته موږ ته ځینې ملګري مسیجونه کا چې تاسو زه په 11م کې یم، یا مثلا زه په 8م کې یم، یا په 9م کې رانه پاتې شوی دی. موږ واضح ویلي چې د 9م ټولګي د فراغت سند او د 12م ټولګي د فراغت سند. د 12م ټولګي چې دی هغه مثلا موږ د انسټیټوت دورې ته نیسو، 14م او 14م ته.
سلامت اوسئ. راځو مخکې تاسو د حرفوي زده کړو مراکز ښودلي چې موږ یې پرانیزو، که د دې په اړه راته لږ وضاحت راکړئ چې څنګه. او مخکې د خبره وکړه چې په درې ولایتو کې چې هغه جوزجان دی، فاریاب دی، تخار دی او هلمند دی، په دوی کې به مجموعاً انشاءالله د 2200 کسانو په شاوخوا کې دغه معلول ملګري موږ جذب کړو. معلول کسان به جذبېږي. د دې ترڅنګ د افغان مهاجرینو لپاره به څه کړي دي؟ د افغان مهاجرینو لپاره موږ طرحه جوړه کړې وه تعلیمي، ځکه چې دا د دوی حق و پر موږ باندې. دوی چې راوایستل شول که نه په جبر یا په زور باندې، داسې غیر مناسب سلوک ورسره وشول، مناسب نه و چې د میلمه سره څوک داسې سلوک وکړو. په هر حال هغه د دوی کار دی. نو موږ په خپل وخت آمادګي ورته ونیوه یا هم تیاری ورته ونیوله. څه مو کړي دي؟ د دوی دپاره مو څه طرحه ده؟ طرحه څه ده؟ طرحه تعلیمي ده. تعلیمي طرحه موږ دوی ته جوړه کړې وه. دلته لکه ځای صاحب داسې پېښې وشوې چې مثلا د دوی نه اسناد پاتې شول، یا یې ور نه کړل قصدا، یا په کرښه باندې د دوی نه وګرځېدل د اسناد، یا وشکول شول. دا ټولې قضیې ثبت شوي دي. نو دوی دلته چې راغلل سخت ارمان و. طبیعي خبره ده چې ته درسونه ووایې، سند ونه لرې د فراغت، خو نو څوک خو بیا تا نه نیسي. د دپاره فکر په کار و. نو د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د رهبرۍ په هڅو د کار وشو، طرحه جوړه شوه، منظوره شوه. خو متاسفانه د یوه خبره شته تر اوسه پورې موږ په هېڅ ولایت کې هم په هېڅ مرکز کې موږ د ثبت نام تر اوسه نه دی شوی موږ ته، او دا د افسوس مسله ده. دوی چې راغلي اسناد یې هلته پاتې دي، خو دوی دپاره موږ موقع مساعده کړې. آیا تاسو په دې کې عامه پوهاوي دپاره څه کړي دي؟ دوی دپاره مو تبلیغات څه برابر کړي دي، یا هغه کمپونه کې چې دوی اوسیږي له هغه ځای څخه تاسو تلئ سروې مو کړې، په دې برخه باندې مالته تبلیغ کړی؟ یو خو موږ خو په ټولو خواله رسنیو باندې ادرسونه ممکن ځینې کسان هېڅ خواله رسنیو ته لاسرسی ونه لري، همدغه کسان او ځینې کسان دي چې په داسې ځایونو کې پراته دي چې اوس هم هلته د خواله رسنۍ سم کار نه کوي. ښه خبره، تاسو سوال ډېر په ځای دی. موږ په خپل وخت تللي یو. موږ مثلا د ادارې په خپله معاون صاحب په کمیټه کې موجود و، مولوي صاحب غلام سعید احساس، دی خپله تللی دی د کرښې څنګ ته د کمپو کې د دوی سره لیدلي، نږدې ورسره ناست دی، زیری یې ورکړی، خبر یې ورکړی چې تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره تاسو په خدمت کې ده. نو موږ خو په تعلیمي پروسه ده، مثلا دا د موږ مرسته یا دم په وس کې شته، هغه د تاسو لپاره تیاره ده. خو دلته یو مشکل شته دی، لکه څرنګه چې مجاهدینو ته موږ مثلا عملا یو ځای نه یو ورغلي، اعلانونه هم کړي د خپلو صفحاتو د لیاره نه، د رسنیو د تاسو د رسنیو د لیاره نه، د نورو صفحاتو پیژندل دلته اړینه خبره ده، ځکه نه پیژندل کېږي او رسمي هم نه دي. ځکه ځینې پاڼې وي چې هغه رسمي شوي، بیرته هغه رسمیتوب هم اخیستل شوی دی. اوس یې پیژندګلوي تر ډېره بریده موږ ته هم سخته شوې ده چې موږ یې وپېژنو. خو موږ بیا ستاسو سره په اړیکو هغه د شمېرو د ځینو لارې کولی شو چې ویې پېژنو، دوی به یې څنګه وپېژني؟ خو چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره چې په ګوګل کې سرچ کړه، ټول ادرسونه دې موږ راوړي. په فیسبوک کې شته یو، په ملګري رسنۍ کې شته یو، په ټویټر کې شته یو، په یوټیوب کې شته. همدغه کسان راشي بیرته راستنېدونکو افغانانو ته په کومه شرایطو تاسو زمینه برابره کړې چې څه رقم باید راشي د ثبت نام وکړي یا راشي نوملیکنې دپاره دلته تاسو دوی ته د درس زمینه برابره کړي؟ هلته که دوی مثلا د 12 د فراغت سند ولري، خو مسله حل ده. موږ انسټیټوټ ته جذبوو. که د هر ټولګي مثلا موږ د نم نه پورته زده کړې لرو، که د نهم ولري، لسم ولري، د 11 ولري، د دوی مشکل د موږ سره حل کېږي. که یې ونه لري نو هغه به تایید د مهاجرینو د وزارت تایید به لري، یعنې چې دوی رښتیا مهاجرین وو. بیا دلته د دوی د سویې د تثبیت دپاره موږ خپله پروسه لرو، مثلا معارف یې لري، هغوی یې ارزیابي کوي، هغه سند ورکوي، د دوی سویه تثبیتېږي. هېڅ مشکل په دې کې نشته، فقط چې دوی مراجعه وکړي. یعنې دوی مراجعه ضرور ده. هغه کسان چې ټولنیزې میډیا ته یا په فیسبوک دې ته لاسرسی ونه لري، څه باید وکړي که اوس تلویزیون ته ګوري؟ خو د تلویزیون تاسو کوم مراکز په شته ولایتو کې د همدې دپاره مراکز؟ هېڅ مشکل نشته. موږ په ټولو ولایتو کې خو امریتونه لرو. موږ مثلا 302 تعلیمي مراکز لرو، یعنې په ټولو ولایاتو کې د موږ تعلیمي مراکز شته چې د موږ که هغو مرکز ته نشي تللی، د هغو ولایت یعنې تخنیکي امریت ته چې هغه د موږ یوه څانګه ده، نمایندګي د مرکز نه کا. که هلته نشي تللی نو یوې مسلکي لیسې ته خو تللی شي، یو مسلکي انسټیټوټ ته خو تللی شي، چې هر ځای لاړ شي، دوی مشکل نشته. یعنې مشکل حل کېږي، دوی مسلکي لیسو ته هم تللی شي، هغه هم ستاسو په هغه کې ده. ډېره مننه حمید صاحب چې راغلې زموږ بلنه دې ومنله. سلامتي دې غواړو.